یو بادشاہ په لار روانو یو ملنګه یې ولیده چې ملنګه یې ولیده ډېره ښایسته وه راوینې وه محل ته یې بوتله خاوند دې شته وې نه جي فقیره یم زه خیر غواړم ملا یې راوغوښتو بادشاه ځان ته په نکاح کړه ښایسته ښځه وه چې په نکاح یې کړه د شپې ورته بادشاه وایي راځه ما سره روټۍ وخوره دا ورته وایي نه زه نه خورم هغه خیال کړی چې دا به شرمېږي ناوې ده یو ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې میاشتې تېرې شوې ښځه د بادشاه سره یو ځای روټۍ نه خوري بادشاه سوچ وکړو چې دا کم ټیم خوري بیړه د دې غرکشه نهار یې تېروي یو ورځ یې بادشاه روټۍ وخوړه ورته پټ چرته کېناست پټ نو دې روټۍ راواغسته او ټوکړې ټوکړې کړه او په تاخونو کې کېښوه او یو تاخ ته ودرېږي چې خیر راوړئ خدای مو بخه روټۍ راوړي بل خیر راوړئ خدای مو بخه روټۍ راوړي خیر راوړئ خدای مو بخه روټۍ دا ټوکړې داسې راټولي کړي نو بیا ورته کښېني او ویې خوري ځکه چې د دې فطرت داسې یو که نه ټول عمر خیر غوښته نو کا د بادشاه کور ته رالم فطرت بدل نشو اذا كانت تباع سوء اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب فطرت چې د کم قوم ګندۍ کروڑونه ماشټران ورته ونیسه والله کې فطرت ټیک د دې قوم فطرت ګنده دی ذهنیت ګنده دی دوی تر ننه دا محسوس کړي نه دي چې مونږ یو آزاد قوم سهار په دې لاره تېرېدو امرګري راته ویل لږ زر ځو د مړي دوا ته وې دا وزیر اعظم صاحب تېرېږي بیا روډ بند نه شي چېرته مال روډ به څوک بندوي ویل پولیس مال پولیس خو دې نږدې راشي زمونږ د موټر نږدې دې راشي چې روډ بند دی وزیر اعظم تېرېږي چې زه د ده د کلمې درته په دې سړک شیندم او که نه د ډرایور ته هم چې ویل دا سړک د وزیر اعظم د پلار جیګیر دی چې بل څوک به پرې نه تېرېږي ودرېږي وزیر اعظم صاحب تېرېږي ټیک به مونږ هم پیسو دوی له دې روډ بند دي او ما یعنې دله د لار صفایي او مونږ چې تېرېږو نو صاحبه الله دې امان راکړي نو یو خو رشکې دي چې د خدای قهر دی مړه کم حکومت چې د رشکې د سیلنسر علاج نشي کولی هغه به د څه علاج و دې شرمېدلو نه تپوسه کوي چې د رشکو نه سیلنسر یې ویستي دي یو ټلار دی دا ولې ویستي وي بیا تیزه نه ځي نو چې د رشکو د سیلنسر علاج نشي کولی اب هم څه ملکي چې دا اوس جاب ډاکټر چې پرون تا پاس کړی دی او ته د هغه علاج نشي کولی مړه تم څه حکومت یې کلرک بابو مزدور چې ته د هغه علاج نشي کولی تم څه حکومت علاج یې څه شی دی وښیم درته داسې نن راوځئ د دې بنګلو نه او په غریب کور کې کښېنئ ٹھیک ده غریب کور کې کښېنئ او دې قوم ته وښایئ چې زما کور ته غټه غوښه راوړه د ناغې په ورځ دال او ټیپر او سبزي راوړه چې زه یې خورم او دې غریبو سره په یو تالي ته کښېنه او په یو تالي روټۍ ورسره خوراک شروع کا کچا په دې ملک کې هړتال وکړو راشي دا ګیره مې په متیازو کله کوي हड़तालून खुजका कई कि हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माता दे तो मरा खेता रोटाई ने मिलाएगी जमा बची तदे पलसम के दाखिला और पना यो लसम के दाखिला ने मिलाएगी और स्ता बचे दे अमरीके और लंदन तजी
ستا د پلار ملک نه دی، دغه هړتالونه به هم خلک کوي او دغه جلوسونه به هم کوي او دغه هر څه به خلک. ته راشه د دوی غوندې ژوند اختیار کا، ته وګوره چې بیا څوک هړتال وي. که داسې نه ده بل چې ته ما وګورې چې دا د ملک وزیر دی، گورنر دی، صدر دی، وزیر اعظم دی، دی ما په څو ورځې دا زمونږ صدر صاحب هم کتلی په سایکل سور شوی شرمېدلې ته ده ته اوس وګوره په سایکل سور دی او د سپایانو غوندې ټوپۍ په سر ده فوټې په اخبار کې راغی چې صدر صاحب په سایکل سور. دا قوم څو ورځې په دې دوکه